شکر الحمدلله لکه داسې خبره نشته ځکه کله هم کولاوم ډانس کلب زه به خپل کیفي نه چې سبا وي او ټوره نیشه مور وتښتېده دې بې غیرتو ته به زه ښیمه چې زه هم دلته په پېښور کیفي کېکه به زه کولاوم خبره باندې چې یاره سونیا شاه ته ډانس کلب خبره دې کړې ده داسې زما هېڅ اراده نشته دی چې زه به ډانس کلب کولاوم دا د ملک دی اسلامي ملک دی ولې به زه داسې کار کوم چې زمونږ پښتانه پرې خفه کېږي پوه شي زمونږ ولس پرې خفه کېږي داسې به زه هېڅ چرم داسې غلط کارونه کړم زه ډانس کلب کولاوم د دې زه تاسو نه ډېره زیاته معافي غواړم زه به هېڅ چرم داسې کار نه کوم ډېره مننه قدرمنو دوستانو د پیښور پولیسو د علي شاه مور سونیا شاه نیولې د څو ورځې مخکې د دوی یو ویډیو کلیپ وایرل شوی و چې په دغه کلیپ کې دی ویلي و چې زه به پیښور کې ډانس کلب کولاوم بیا د نه روس پولیس په حرکت کې راغلو او دغه سونیا شاه یې ونیوله. اوس سونیا شاه چېرته دی؟ د دغه بیان نه وروسته سونیا شاه د جیل نه ازاده کړی شوی دی که نه پېښور سنټرل جیل ته لیږلی شوی دی. دا ټول معلومات راغلی دی نننۍ ویډیو کې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. حکم ملګري چې زموږ چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې د پیښور پولیسو سونیا شاه یو ځل بیا ګرفتاره کړې دی. څو ورځې مخکې د سونیا شاه یو کلیپ وایرل شوی و چې په دغه کلیپ کې هغه د ډانس کلب کولاولو اعلان کړی و خو بیا پولیس په حرکت کې راغلو. د ګلبهار تاڼې پولیسو ایس ایچ او سلیم خان صاحب دغه سونیا شاه ونیوله او ګرفتاره یې کړه. قدرمنو دوستانو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په پیښور کې چرته هم اوس څوک هم ټیک ټاکران یا داسې نور څوک څه ګندګي خوروي یا فحاش ویډیوګانې جوړوي نو د هغوی خلاف پولیس په حرکت کې خامخا راځي.